رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په رمضان کې شل رکعاته کړي دي په رمضان کې شل رکعاته کړي دي نو علما وایي چې دقه تراویح دي چې کوم حضور شل کړي دي او عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها چې اته یادې نو هغه تهجد یادې او باقی د دې حدیث متعلق چې زموږ استاد ملګری خبره کوي چې دا کمزور دی چې زموږ استاد دا مجلس چې دی نو دا د دې حدیث باندې د بحث زه پکې نخ کاری دا وګړه خبره ده خو حدیث چې دی دې باندې چې کوم جرح دي هغه بے ځای دي زملګرو ته وایم او دا مهمه خبره ده چې په انسانانو کې یو ذات دی چې په هغه باندې جرح نشته هغه باندې چا په عیب نه دی لګولې هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دا غزاد با برکت پاک زکه دی چې کافرانو په عیب نه دی لګولې د حضور په ذات چې دغلت دی دوی دغلت دی دوی یا درنه خبره یې رشوه د رسول الله مبارک نه جناب سیرت سے خطا سمرا بندگان د باری تعالی چې دی کا علما دي کا مجتهدین دي کا صحابه کرام دي پاوی باندې یو جرح شته نو چې جرح ته موږ تاسو وګورو نو بیا خو به دې چا نه دین نزد کو خو جرح ته باکتیش چې آیا دا جرح قابل د قبول ده کنه ده د دې علماء بیان کړی دی نو د دې عبد الله بن عباس په دې روایت کې یو راوی دی ابراهیم ابن عثمان ابو شیبا قاضی الواسط ورته وایي ابراهیم ابن عثمان دی باندې علماء جرح کړی دي کې اتفاق دی لیکن دا جرح قابل د قبول نه دی هغه جرح چې دی هغه بے ځای دی هغه مبهم دی هغه د دې قابل نه دی چې موږ تاسو دا حدیث پریدو نو حدیث په خپل ځای باندې صحیح دی او هغه جرح صحیح نه دی په دې باندې ما یو کلیپ هم کړی دی او دغه حدیث مې پکې بیان کړی دی او دې باندې مې بحث هم کړی دی که ملګري بیا ګوري نو پیدا کولی شي ځان ته چونکې دا زموږ ستاسو وخت کمي نو بهرحال دغه حدیث صحیح دی او دغه جرح چې دا صحیح نه ده او ما تاسو وی چې اره جرح قابل د قبول نه دنیا کې خو یو سړی بچ نه دی هر چا باندې جرح ده امام بخاری رحمه الله باندې جرح ده امام احمد سے باندې جرح ده یحیی ابن معین باندې جرح ده دغه څلور خلفا چې دي دی باندې شیعاګان جرح نه کوي نو بیا به د دوی خبره هم نه منو نو جرح ته بګوري چې دا قابل د قبول ده کنه ده دغه راوی باندې چې کوم جرح ده نو دا قابل د قبول نه ده او دغه راوی پاک دی د جرح نه او خبره منل پکار دی او حدیث خصی دی نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم شل رکعات تراویح کړی دي او بل خبره جناب سیرت سے په دې حدیث ته عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها کې داسې دي دی ورته عائشه صدیقه رضی الله عنها ورته فرمایي چې رسول الله مبارک با رمضان او غیر رمضان کې په دې اتو رکعاتو زیاتواله نه کو چې تهجد دي نو رمضان او غیر رمضان چې غیر رمضان به کړای خو تهجد شو نو دا غیر رمضان کې خو تراویح نشته نو کدا جواب د تراویح متعلق نو بیا غیر رمضان څه مقصد دی نو معلومیږي دا چې دغه تهجد دی زمونږ د ملګری چې دي چې خلکو ته وایي تراویح اتر رکعات دي او بیا د دې حدیث نه استدلال کوي زما په نظر دوی خطا شوي او غلط شوي بلکې یو نسخه د بخاری شریف داسم دا چې په هغې کې پورته باب لګولی باب التراویح او د هغې لاندې دا روایت راوړی او یو نسخه داسم دا چې باب التهجد او دا غي لاندې دا روایت راوړی دی اکم کې چې باب التراویح لیکل جناب سیرت صاحب هغه د عربو چاپ دی هغوی په خپل ګمان دا باب لګولی دا د امام بخاري صاحب په اصل کتاب کې نشته موږ تاسو سره بخاري شریف بازار کې خرڅېږي او ما سره څو نسخې دي خو باب التراویح پکې نشته نو دوی اصل کې د حدیث باندې پوه شوي نه دي او د باب په غلطۍ کې اچولی دي نو صحیح دا ده چې تراویح شل رکعاته دي او د دې نه مخکې تاسو ته ما یو نکته وموي چې قرآن کریم کې 1500 او سلويخ رکوعات دي نو سوال دا دی چې رکوع په منځ کې نو په دغه کې څنګه قرآن کریم کې رکوع څه کوي نو ما تاسو ته وی چې دا د تابعینو د صحابه کرامو د قرأت اندازه ده په تراویحو کې هغوی به یو ختم کو په تراویحو کې نو کوم ځای کې چې رکوع ته لاړ دي کنه نو هلته علماو رکوع لیکلې ده نو په ویشتم د رمضان باندې به ختم کو ځکه زیات روایت دا دي چې ليله القدر د ویشتم شپې باندې ده نو هر دا به اله د شل رکعات به اله جوړیږي ویشتم باندې به هغه وخت ختم پوره کیږي چې په هر شپه شل رکعات وکي چې شل رکعات ونه کینو بیا خدا شماره نه پوره کیږي دغه رکوګان لا پوره کیږي دغه ملګری چې موږ تاسو ته وایي چې اتر رکعات دي دوی ته وایي دغه قرآن کریم راواخله چې په دې کې څو رکوګانې دي دا ته چې په کم کې تلاوت کې کم کې ترجمه کې دې کې دا 1540 رکوعات ولې دي د دې تاسو سره څه دلیل دی نو دی په خپل و چې تراویح شل رکعات دي خو موږ د خلکو د سہولت لپاره اته وایو او زموږ استاد عوام رونو باندې اتر رکعات ډېر خوږی په دې لګيږي چې لګي آسان دي او ثوابونه خو په سخت کې پیدا کیږي څومره سختی کنه نو هغه کې الله تعالی انسان ته ثوابونه ورکړي نو تراویح شل رکعات دي او اتر رکعات قول چې څوک نو دا صحیح نه دی بلکې د دوی علما
په کتابونو کې لیکلي دي چې نیم داسې دي چې هغه د سره تراویح مونځ نه مني او نیم داسې دي چې هغه تراویح 2 رکعاته دي. ما سره کتاب دغه کې لیکلي چې 2 رکعاته دي، نو دوی په هغه اتوم نه دي ولاړ.